علي امین ګنډاپور زنده‌باد. علي امین ګنډاپور یو بل اعلان کړی دی په خیبر پښتونخوا کې چې کم لوډ شیډینګ دی د هغه په باره کې اعلان کړی دی او یو نوی اپډیټ دی. ملګرو تاسو کتلی شئ چې ډېر زیات تاسو ته پته ده هر څه هم ارزان شول او بلکې زموږ په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات لوډ شیډینګ دی څه 22 ګنټې دی څه 18 ګنټې دی خو هغه علي امین ګنډاپور یو نن بیا حد کړی دی او د خیبر پښتونخوا د عوام دپاره د خوشخبرۍ خبر دی چې کله لوډ شیډینګ و نو هغه به ختم شي. څومره ختم شو نو ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ د نورو ویډیوګانو دپاره چې موږ کله ویډیو کوو نو تاسو ته پته لګي. ملګرو تاسو ته پته ده په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات لوډ شیډینګ شروع شوی دی بجلي هم ډېره زیاته ګرانه شوې ده خو دلته एकदम علي امین ګنډاپور هم اعلان وکړو چې په کوم ځای کې چې 22 ګنټې لوډ شیډینګ دی نو په هغه ځای کې به 4 ګنټې لوډ شیډینګ څه کوي ختم کوي دغه ځای کې به 18 ګنټې لوډ شیډینګ وي نوره به ورته بجلي دی او په کوم ځای کې چې 18 घंटे لوډ شیډینګ دی که نه نو په هغه ځای کې به 14 घंटे څه کېږي لوډ شیډینګ دا 4 घंटे یې ختم کړي. ملګرو ډېر زیاتې د خوشخبرۍ خبرې دي تاسو ته پته ده علي امین ګنډاپور نن بیا حد کړی دی او بجلي یې څه کړه دا کومه لوډ شیډینګ دی هغه هم ختم کړو او نورې اپډیټ هم را روانې دي د خیبر پښتونخوا دپاره هغه ډېر څه وکړل. ملګرو تاسو ته پته ده علي امین ګنډاپور په دې لږ وخت کې ډېرې غټې فیصلې وکړې او خدای ورته توفیق ورکړي چې دا فیصلې باندې اوس عمل هم شروع شي او په دې باندې عمل وکړي او دا کومه خبرې چې کړې دي نو چې دا اوس پوره کړي. ملګرو تاسو ته پته ده علي امین ګنډاپور چې کومه خبرې کړې دي انشاءالله په هغه کې به اوس لږې لږې پوره کېږي. که تاسو ته پته صحت کارډ هم هغه بیرته بحال کړو هېڅې نورې کومه خبرې چې وې د خیبر پښتونخوا دپاره بلکې هغه هم ډېر زیات کوښښونه وکړل او د خیبر پښتونخوا دپاره یې خپل کوښښونه وکړل او د خیبر پښتونخوا یې صحیح کړه او د خیبر پښتونخوا دپاره یې هر سهولیت څه وکړل هغه یې فراهم کړل. د دې وجې نه ملګرو تاسو ته پته ده زموږ حکومت د پي ټي آی دی او نورو تاسو ته پته ده نور کومه حکومت چې دی وفاقي نو هغه د مسلم لیګ والا دی د پیپل والا دی د دې وجې نه هغه ته ډېره ګرانې خو بیا هم هغې غټه فیصلې واخیستې او ډېر په بهادرۍ باندې نو ما ټولو ته خواست چې پیج ورسره ضرور